د شپې داستان. د واکمن او لایزاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مشئ او له رنګینیو ډکه شپه مو بخیر. هیله ده د خپلو درنو کورنیو ترڅنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ او د شپې داستان خپرونې د دې برخې ملتیا مو هم وکړئ. په همدې هیله راځو او د ځوان زخمي پاچا په زړه پورې ناول دا برخه راپیلوو. ځوان زخمي پاچا د جنگ له قومندانانو سره په یوه لوی مجلس کې ناست و او د راتلونکي جګړې په اړه یې سلا مشورې کولې. د پاچا مخې ته خپله اوږده توره پرته وه او څنګ ته یې یوه ګرمه پیاله قهوه ایښې وه. همداسې یې د یوه قومندان خبرو ته غوږ نیولی و چې ګورې د شا دروازې د خلاصېدو غږ شو. پاچا شاته ونه کتل، هسې یې په زړه کې شک شو، خو په ځان یې بوج راوست، ور ویې نه کتل. شیبه وروسته په مجلس کې ناست قومندانانو پس پسک پیل کړ او د پاچا شاته یې غلی غلی کتل. پاچا نور هم حیران شو چې دا اوس څوک راننوت چې ټول مجلس یې ګډوډ کړ. بیا یې هم ور ونه کتل. ژر یې د میز سر وټکاوه او چوپتیا خپره شوه. قومندان بیرته خپله خبره پیل کړه او پاچا ورته غوږ شو. لږ وروسته یې د یو چا د کلکو بوټانو آواز واورېد. بیا یې فکر ګډوډ شو، بیا یې هم ور ونه کتل. د بوټانو آوازونه همداسې اورېدل کېدل چې یو وخت د سکرترې څنګ ته د پاچا معشوقه کېناسته. پاچا چې ولیده د قومندانانو تر مخ یې څه ونه ویل، یوازې معشوقې ته یې د ښه راغلاست سر وښوراوه. نور یې همداسې د قومندان خبرو ته غوږ ونیو. معشوقې خپل پاچا ته د سترګو له کونجه کتل. له ځانه سره یې غلي وویل، له تا نه د جنګ په جامو کې هم د ژوند او مینې بوی ځي او له اوبو دې د سولې کوترې الوځي. پاچا ځان داسې نیولی و لکه له معشوقې چې خفه وي. بلکل یې نه ورکتل، یوازې هغه وخت به یې ور وکتل چې هغې به نه ورکتل. معشوقه پوه شوه چې پاچا لکه چې له ما نه خفه دی، دا څو اونۍ مې نه دی لیدلی. شیبه وروسته پاچا خپل قومندان کېناوه او ورته ویې ویل، زه پوهېږم چې دا جګړه به یا زموږ اخري جګړه وي یا د دوی. موږ خپل هیواد ته د سر په بیه ارامتیا راوړو او جنګ موږ هغه وخت ګټو چې خپل هیواد د خپلې مور په شان راباندې ګران شي. ستاسې میډالونه او رتبې دا معنا نه لري چې سپاهیان د شهیدان شي او تاسې د رتبې واخلئ. دا په دې معنا ده چې تاسې د خپلو رتبو په اندازه مسؤلیت وپېژنئ. زه هم مسؤل یم او یو سپاهي یم، خو له تاسې ټولو نه مې مسؤلیت ستر دی او ستره مینه ورسره لرم، ځکه چې زه مې له خپل هیواد سره ستره مینه لرم او ډېر پرې خوږېږم. بیا هم وایم، هیڅ یو جنګ له مجبوریه نه ګټل کیږي. ما ډېری جنګونه له مستۍ او هیواد سره د مینې له مخې ګټلي دي او ګټم به یې. که جنګ کوئ له مستۍ جنګ وکړئ. ټولو قومندانانو د میز سر ته سوکان وایستل. ښه ډېر یې ودرځاوه. په یوه غږ ټولو وویل، موږ د خپل هیواد له انسانه نیولې تر بوټي پورې د هر څه پوره ساتنه کوو او په مقابل کې یې له مستیه جنګېږو. ټول پاڅېدل. پاچا ته یې چکچکې وکړې او د ژوندی دې وي زموږ ستر پاچا نارې یې ووهلې. معشوقه همداسې له قومندانانو سره په وخلنو سترګو جګه شوه او خپل پاچا ته یې په زړه کې چکچکې وکړې. د مجلس په پای کې یو قومندان له خونې ووت او خپلې دندې ته روانېده. د پاچا سکرتره هم سمدلاسه جګه شوه او یو لیک یې د پاچا مخې ته کېښود. همداسې ووتله. پاچا لیک راواخیست او ویې لوست.
ستا معشوقه له تا سره رښتیا هم خوند کوي. تاسو په دې ارزئ چې زه زړه مات نه کړم. پاچا لږ ته مسکی شو، له خپله ځایه پورته شو او له خپلې معشوقې نه یې دواړه لاسونه تاو کړل. معشوقې په غېږ کې ټینګ ونیو او غلی یې په غوږ کې ورته وویل: زه رښتیا هم د دې ستر هېواد ستره معشوقه یم چې له څو تړلیو دروازو تېرېږم او خپل پاچا ته ټینګه غېږه ورکوم. پاچا خپله معشوقه وروسته له ډېره وخته لیدلې وه. په غېږ کې یې ټینګه کړه، ورته ویې ویل: ښه ده چې راغلې، که نه همدا اوس مې زړه وله ټول لښکر سره درپسې درشم او په وچه بدماشۍ دې وګورم. معشوقې خپل پاچا همداسې ټینګ نیولی و. بیا یې ورته وویل: زه پوهېدم چې ستا همدومره یادېږم لکه زما چې یادېدلې، ځکه راغلم. خو ما به نن د شپانه خواته بیایي، د غرو لمنو ته به مې بیایي او پاچاهي به نن شپه زما لاس کې وي. پاچا معشوقه پر تندي ښکل کړه او ورته ویې ویل: درځه چې ځو. هر وخت پاچاهي هم خوند نه کوي، کله کله زندګي هم سخت ډېر خوند کوي. دواړه د دربار منځ ته کوز شول. سپاهیانو سمدستي د دوو آسانو غټه او لویه ګاډۍ ورته برابره کړه. دوی ور وختل او له درباره ووتل. ځوان زخمي پاچا د رخصتۍ په ورځ سهار په سلګونو سپاهیان روان کړل چې ټول په ټوپکو او نورو وسلو سره سمبال وو. د خپل هېواد ستر ژوبڼ لیدو ته روان شول. هغه ژوبڼ چې له درباره ورته پوره نیمه ورځ مزل و. پاچا د کاروان تر مخ د دوه آسانو په ګاډۍ کې ناست و. د ځنګل لاره دومره اوږده وه چې آسان یې ستړي کړل. پاچا په لاره کې له یوه ډنډ سره آسان ودرول. څو مسؤل سپاهیان یې له ډنډه شاوخوا راتاو شول او نورو له پاچا سره د ډنډ غاړې ته آسان اوبه کول. آسانو چې اوبه وڅښلې، بیرته یې حرکت وکړ. د پاچا د ژوبڼ دروازې ته په رسېدو د ژوبڼ لویه دروازه خلاصه شوه. دوی هم ورننوتل. پاچا په ژوبڼ کې د دوو آسانو له ګاډۍ راښکته شو او د ژویو لیدو ته ور روان شو. سپاهیانو یې مخکې او شاته منډې ورسره وهلې. پاچا ټول ژوي ولیدل او خپل ژوي یې په هغو انسانانو وسپارل چې له هېواد سره یې خیانت کړی و. په همدې ژوبڼ کې د ځینو انسانانو د نورو ژویو غوندې کوټې وې. سړي به پکې ولاړ وو. هغوی خدای زده څه شی کړي وو. یوازې پاچا یې په ګناه پوهېده، نور هېڅوک هم پرې نه و خبر. خو د هغوی ګناه د نظام پر وړاندې بغاوت و چې د پردیو پلمسونه راپورته شوي وو، خو بریالي شوي نه وو. ځوان زخمي پاچا څو ورځې وروسته په یوه باراني ماښام کې له خپل درباره لسګونه سپاهیان له ځانه سره کړل او له درباره ووت. پاچا د هماغه سمندر غاړې ته ځان ورساوه، د کوم په غاړه یې چې له خپلې معشوقې سره د لیدلو وخت ټاکلی و. د پاچا سپاهیان د سمندر غاړې ته تېر شول. پاچا یې یوازې پرېښود. پاچا له خپلې ګاډۍ راښکته شو. کرار کرار د یوې څوکۍ خواته ور روان شو. ګوري چې په څوکۍ کې یو څوک ناست دی. خواته یې ورغی. ګوري چې معشوقه یې ناسته ده. پاچا یې غلی په خوا کې کېناست او په غوږ کې یې ورته وویل: ستا پاچا راورسېد. معشوقې ورته وویل: پاچا ته ما 1 ساعت انتظار وکړ، همدلته په همدې څوکۍ کې شنه شوم. اوس به راځي، اوس به راځي. زه څه خبره وم چې پاچا به په پاچاهۍ کې بوخت وي. پاچا سمندر ته کتل او هېڅ یې نه ویل. په ګوتو کې یې په خپله ګوتمۍ ځان غلطاوه. معشوقې ورته وویل: پاچا ولې غلی دی؟ پاچا له ځایه پاڅېد. معشوقې لاس ور واچاوه او بیرته یې کېناوه. ورته ویې ویل: ښه سمه ده، بس مه خفه کېږه، یوه خبره ومې کړه. زه څه خبره وم چې پاچا هم خفه کېږي. او ویې خندل. پاچا ورته وویل:
هو ولې پاچا د خفه کېدو حق نه لري؟ معشوقې ورته وویل هو باید خفه شي. پاچا وویل پاچا د خپلې پاچاهۍ په اندازه خفګان لري، د پاچاهۍ په اندازه اندېښنې لري او د پاچاهۍ په اندازه عاشقي کوي. معشوقه یې خواته ورنږدې شوه، د پاچا پر اوږه او پر سر یې لاس ورکېښود. پاچا یې لاس ته وکتل. د نجلۍ په لاس کې د پاچا ګوتمۍ وه. پاچا له ځانه سره وویل سبا به یوه اعلامیه خپروم چې کله یوه معشوقه یوه هلک ته د لومړي ځل لپاره د ژوند کولو لاس ورکوي، یو بل ته به ګوتمۍ ورکوي، او دا به نور د ټولو هیوادوالو دود او کلتور وي. دا د دې په خاطر چې هر انسان په دې نړۍ کې داسې یو څوک لري چې مینه ورسره ولري، ژوند ورسره وغواړي او عشق ورسره کوي. دا به یې پر ګوته وي او د یو چا د مینې نښه به وي. هیڅوک به د بل چا پر کس کار نه لري. پاچا معشوقې پر اوږه وچیچه. ورته ویې ویل پاچا څه چورت وهي؟ پاچا له ملا نه توره راخلاصه کړه، څنګ ته یې پر څوکۍ کېښودله. معشوقې ته یې لاس ورکړ. ویې ویل راځه قدم ووهو. معشوقه ورپاڅېده، خپله اوږده لمن یې راټوله کړه او په پاچا پسې روانه شوه. د پاچا پر پله یې پل کېښوده. پاچا ودرېد. ویې ویل رامخکې شه. معشوقه ور وړاندې شوه. پاچا ته یې لاس ورکړ. لمن ترې وغورځېده. ځوان زخمي پاچا خپل بوټان وکښل، په لاس کې ونیول او پایڅې یې رابډ وهلې. معشوقې ورته وویل بوټان دې کېږده، که سپاهیانو ولیدي درته رامنډه کوي او درنه اخلي. پاچا کټ کټ ورته وخندل. ویې ویل پرېږده چې راشه، ووایي پاچا د ښې پاچاهۍ تر څنګ ښه ژوند هم کولی شي. د دې خبرې سره معشوقې ورته وخندل. بېشکه چې زما پاچا د پاچاهۍ تر څنګ ښه ژوند هم کوي. دوی په همدې کې سره لګیا وو چې یو سپاهي په منډه د پاچا خواته راغی او هلته لرې ترې ودرېد. پاچا او معشوقې دواړو وخندل. پاچا معشوقې ته وویل مه خنده، خفه کېږي، بده د انسان دی. معشوقې پاچا ته غلی وکتل. په زړه کې یې د پاچا دا کار ډېر خوښ شو او پاچا یې په څنګل وواهه. پاچا سپاهي ته بوټ کېښودل او نور ترې روان شو. سپاهي پر بوټانو لاس ورښکته کړ او بیرته یې منډه کړه، لاړ. د معشوقې د سمندر منځ ته پام شو چې غټې غټې سمندري بیړۍ پکې روانې دي او د پاچا د واکمنۍ بیرغ پرې له لرې ښکاري. پاچا یې تر مټ ونیو او ورته ویې ویل هلته ګوره. پاچا ور وکتل. ویې ویل دا زموږ بیړۍ دي، چېرته به ځي، څه یې کوې؟ د پاچاهۍ کیسې مه کوه، کومه بله کیسه وکړه. معشوقې پاچا تر مټ نیولی و او همداسې سره روان و. پاچا ته یې وویل راځه دلته کښېنو، زه به اور بل کړم او دواړه به ورته ګرم شو. پاچا ورته مسکی شو. ویې ویل نه، دواړه ځو، یو ځای لرګي راټولوو او اور بلوو. معشوقې وویل نه، ته یې مه راټولوه، بیا به د سپاهیان منډې راوهي او لرګي به راټولوي. دواړو ښه په زوره سره وخندل. پاچا کېناست. معشوقې د سمندر له غاړې لږ غټ او واړه خس راټول کړل. د پاچا مخې ته یې واچول. پاچا ته یې وویل اوس یې نو راسره بلوه. دواړه په اور لګولو لګیا شول. خس یې اور ته برابر کړل. معشوقې اور بل کړ. د اور له سره پاڅېده او د پاچا څنګ ته کېناسته. د دواړو په سترګو کې اور ځلېده او
د ژوند خبرې سره کولې. پاچا وویل یوه خبره وکړم. معشوقې وویل هو ویې کړه. پاچا ورته وویل ستا په پاچاهۍ کې مې یخ کېږي. بیا دواړو په زوره زوره سره وخندل او یوه خوا او بله خوا یې وکتل. معشوقې ورته وویل یو سپاهي راوغواړه چې پټول یې درته راوړي. پاچا ورته وویل نو دا خو زما پاچاهي شوه، ته ورته ووایه ستا پاچاهي ده. معشوقه پاڅېده او د زنګ له خوا ته لاړه. یوه سپاهي ته یې غږ وکړ. سپاهي رامنډه کړه. معشوقې د څادر راوړلو ورته وویل. سپاهي بیرته منډه کړه. معشوقه لږ وځنډېده. پاچا شاته ور وکتل، ویې خندل. په زوره یې خپلې معشوقې ته ورغږ کړل هله پاچا ژر کوه ساړه دي. معشوقې ورته نارې کړې دا دی درغلم، لږ وزغمه نازول یم. لږ وروسته یوه سپاهي را منډې کړې. د یوه سپاهي پټو یې ورکړ. ورته ویې ویل اوس خو مې دغه را پیدا کړ. پاچا موږ ته څه نه وو ویلي او موږ هم نه وو خبر چې دلته به دومره ډېر پاتې کېږو. معشوقې پټو ترې راواخیست. راغله د پاچا څنګ ته جوخته ور کېناسته. پاچا یې له ځان سره په پټو کې پټ کړ. لاس یې پرې واچاوه. پاچا هم اور ته یو څو ډکي ور واچول. پاچا اور ته کتل. معشوقې پاچا ته وکتل. ویې ویل زه دې ښکلوم. پاچا مخ ور واړاوه. دا څنګه دې داسې یو دم فکر بدل شو؟ معشوقې ورته وویل بس کله کله خپل فکر هم د انسان په لاس کې نه وي، خو زړه مې غواړي د دې ستر هېواد پاچا ښکل کړم. پاچا په سترګو کې ورته مسکی شو. ویې ویل ښکل مې کړه. معشوقې شونډې ورنږدې کړې او پاچا یې له غوږ سره ښکل کړ. د پاچا له وجوده یې د تېر عمر ټولې خرابې ورځې ایسته وغورځولې او د پاچا ټول وجود یې ولړزاوه. پاچا ځان سره راټول کړ. ویې ویل تا د یو ستر سمندر له یوې سترې غاړې سره د دې ستر هېواد ستر پاچا ښکل کړ. ته څوک یې؟ دا څه ډول انسان یې؟ معشوقې پر اوږه سر ورکېښود. ورته ویې ویل زه د دې ستر هېواد د ستر پاچا ستره معشوقه یم، ځکه داسې ستر کارونه کوم او ستر پاچا ښکلوم. معشوقې او پاچا د سمندر له شوره د اور له موسیقۍ خوند اخیست او ژوند یې کاوه. د شپې ناوخته دواړه بیرته د ښار په لور وخوځېدل او د سمندر پر غاړه یې زرګونه عشقي قدمونه شاته پرېښودل. ځوان زخمي باچا څو اونۍ وروسته بیا د خپل هېواد د یوه لوی سمندر غاړې ته د شپې ناوخته له خپلې معشوقې سره یوې تورې پیشو وډار کړ. ټوپ یې واچاوه. معشوقه یې له خندا نه ورته شنه وه او د پاچا پر زړه یې لاس ایښی و. پاچا له معشوقې نه لرې کېناست او داسې تمثیل یې پیل کړ چې ګویا خفه دی. معشوقه یې چوپه شوه. اوږده ساه یې واخیسته. کرار کرار یې په څوکۍ کې خواته ور وکښېده. زنګون یې ورسره وجنګاوه. پاچا بلې خواته وکتل. معشوقې یې غوږ ته لاس ور وړ. ورو یې ترې راکش کړ. پاچا یې ټینګ په غېږ کې ونیو او په غوږ کې یې ورته وویل ته د یوه زړور هېواد د یوه ستر هېواد ستر ډارن پاچا یې. پاچا یې پر شا وټپاوه او بیا یې ورته وویل خو یوازې زما لپاره ډارن یې، نور خو در باندې کتابونه غږیږي. پاچا د معشوقې له غېږې لرې شو او ډډه یې ووهله. جیب ته یې لاس کړ او خپل ترخه سګرېټ یې راوایستل. یو یې خوله کې ونیو چې بلاوه یې
معشوقې ورنه واخیست، اوبو ته یې خطا کړ. پاچا بل سګرټ په شونډو کې ونیو، بیا یې معشوقې ترې واخیست. پاچا د سترګو تر کونجه برک برک ورته وکتل، بل سګرټ یې په شونډو کې ونیو او معشوقې یې تیلی ور وړاندې کړ. خپله یې سګرټ ورته بل کړ. پاچا معشوقې ته په ډډ آواز وویل، که نه دې وای راته بل کړی، سبا مې په ټوله پلازمینه کې سګرټ څکول بندول او شور مې جوړاوه. معشوقې سر ښکته واچاوه، پښو ته یې وکتل. زه پر تا باور لرم، ته کولی شې. معشوقې وویل، ښه دا راته ووایه چې دا خلک ولې سګرټ څکوي؟ پاچا له خولې دود وایست او لنډ یې وویل، خلک سګرټ نه څکوي، سګرټ خلک څکوي. معشوقې وویل، نو خلک ولې داسې کوي؟ پاچا وویل، چې پاچا یې لیونی وي، خلک یې هم لیونی وي. پاچا ساعت ته وکتل، بیرته یې لاس کېښود. معشوقې پوښتنه وکړه، ساعت ته ولې ګورې، ناوخته دی؟ پاچا ورته مسکی شو. ناوخته او وختي زما په لاس کې دی، وخت زما په لاس کې دی، نه زه د وخت په لاس کې. نجلۍ په چرت کې لاړه، په زړه کې یې وویل، دا هم در سره منم. لږ وروسته معشوقې د پاچا له لاسه سګرټ واخیست او په شونډو یې ونیو. ورته ویې ویل، زه هم غواړم لیونی شم، ځکه چې پاچا مې لیونی دی. پاچا یې له شونډو سګرټ ورکش کړ، سر یې ورته وښوراوه. ویې ویل، ته باید لیونی نشي، ته باید له ما وروسته پاچاهي وکړې. پاچا سګرټ په نیمایي کې ایسته واچاوه او پاڅېد. معشوقې ته یې لاس ونیو، ورو ورو یې لامدرۍ کې پاسته قدمونه ووهل. په همدې شیبه کې یې د کوم آس ګیروی واورېد. پاچا ودرېد، له معشوقې نه لږ لرې شو. یوه سپاهي ته یې ورغږ کړ. سپاهي په منډه راغی او د پاچا مخې ته ودرېد. پاچا ورته وویل، دا د چا آس ګیروی کوي، کس یې دلته ماته راوله. معشوقې پاچا ته له لرې نه کتل او د پاچا ننداره یې کوله. ګوري هماغه د زګیروي والا آس سپاهي راغی او د پاچا مخې ته لاس په نامه ودرېد. پاچا وویل، آس دې ولې زګیروی کوي؟ سپاهي ورته وویل، صاحب آس ناجوړه دی، سم نشي درېدلی. پاچا سخت خفه شو. ورته ویې ویل، لاړ شه، آس په آرامه دربار ته بوځه او ډاکټر یې ورته پیدا کړه. سپاهي سر ښکته واچاوه او منډه یې واخیسته. پاچا بیرته معشوقې ته راغی. معشوقې ور منډه کړه او پاچا ته یې د دې کار په کولو یوه لیونۍ غېږه ورکړه. پاچا هم لاس ترې تاو کړل او په غوږ کې یې ورته وویل، څوک چې په حیواناتو رحم کوي، خدای جل جلاله به خامخا پر هغه څو چنده رحم کوي. پاچا غوږ ته خوله ور نږدې کړه او بیرته یې په ځواب کې ورته وویل، هو بالکل، یو رحم یې همدا ته یې، همدا ستا جنتي غېږ. نجلۍ ځان له پاچا نه وشکاوه، په شا لاړه. پاچا ور منډه کړه. معشوقې هم منډه پیل کړه او همداسې یې د سمندر غاړې ته تر ډیره په زوره زوره سره خندل. کله به غلي شول، کله به یې قدم واهه او کله به یې یو بل پټ سره وچیچل. نجلۍ د سمندر هوارې شګې ته د ګوتو په څوکو ور روانه شوه. پاچا لرې ترې ودرېد. نجلۍ پر هواره شګه په غټو تورو پاچا ته ولیکل، ته زما پاچا یې. بیرته راغله. پاچا یې تر مټ ونیو او لیکلو ته یې وکتل. د سمندر یوه غټه څپه راغله او لیکل یې وران کړل. بیرته څپه ټوله شوه او شګه یې هواره کړه. پاچا معشوقې ته وکتل. د ګوتو په څوکو یې په شګو کې ولیکل، ته د ټول هېواد لومړنۍ او یوازینۍ معشوقه یې.
شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د نوموړي داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان